السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. پام وراوړم د نن ورځې تر ټولو تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. د اګست 15مه پر افغانستان د اسلامي امارات د بیا واکمنۍ دویمه کلیزه. 2 کاله وړاندې د ټولو ولایتونو تر سقوط وروسته چې اسلامي امارات د کابل دروازې ته راورسېد، پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني د اګست میاشتې په 14مه نیټه کابل پرېښود چې د اسلامي امارات سرتیري د خلکو د ځانونو او مال خوندي کولو لپاره کابل ته راننوتل. د دوحې تړون پر اساس د امریکا په مشرۍ ټول بهرني ځواکونو تر سقوط وروسته د 2 اونیو په موده کې د اګست تر 31 نیټې پورې له افغانستان څخه ووتل. له طالبانو د ملګرو ملتونو غوښتنه وایي د ښځو پر وړاندې چلند کې بدلون راولی. ملګرو ملتونو یو وار بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ د دویمې کلیزې په مناسبت د ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو په یوه ګډه خپره کړې اعلامیه کې ویلي سرپرست حکومت ته پکار ده چې د نجونو او ښځو پر وړاندې په خپل چلند کې بدلون راولي. د دوی په خبره سرپرست حکومت باید په ټولو اقتصادي فعالیتونو او هغو ضروري خدماتي برخو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې ورپورې اړوندېږي. کرزي د تلپاتې سولې لپاره خپلمنځي خبرې مهمې وبللې. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشي اوکادا سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپلمنځي خبرې تر هر څه مهمې دي. کرزي دغه راز په دې لیدنه کې د افغان ماشومانو د زده کړو په برخه کې د جاپان له مرستو مننه کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي بللې دي. ملا برادر وایي پانګوال د رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. نوموړي تېره ورځ د ترکیې د صنعتکارانو او سوداګرو د غیر دولتي ټولنې یا موسیاد له رئیس محمود اسماعیلي او یو شمېر ترکیه او افغان پانګوالو سره کتلي دي. له اقتصادي معاونیت څخه په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره تر بل هر څه شرایط برابر ګڼلي او ترکي پانګوال یې هڅولي ترڅو په افغانستان کې پانګونه وکړي. په همدې حال کې د موسیاد ټولنې مشر محمود اسماعیلي هم ترکي پانګوالو ته ویلي چې له فرصت څخه په ګټې اخیستنې سره باید په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هېواد ټوله خاوره د یو مشر پر مشرتابه اداره کیږي. د افغانستان اسلامي امارت واک ته د بیا رسیدو د دویمې کلیزې په مناسبت ویلي چې په هېواد کې امنیت خوندي شوی او د هېواد ټوله خاوره تر یوه مشرتابه لاندې اداره کیږي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نن ورځ واک ته د اسلامي امارت د بیرته رسیدو د دویمې کلیزې په مناسبت څرګنده کړي چې 2 کاله مخکې د محرم الحرام د میاشتې پر 9مه نیټه چې د زمري له 24مې او د اګست له 15مې سره سمون خوري د اسلامي امارت ځواکونو د 32 ولایتونو له نیولو وروسته د کابل ښار هم ونیوه. په دې اعلامیه کې ذبیح الله مجاهد ټولو افغانانو ته د اسلامي امارت د بریا مبارکي ورکړې ده.